دا د یو ځل بیا د دې اونۍ د ویاړ افتخار خپرونه پیل شوله او د نیم یو ساعت لپاره زاب القهار نادرزی د خپلو همکارانو سره یو ځای ستاسې د کورونو میلمانه یو. لکه څنګه چې تاسو بهتره معلوم په دې خپرونه کې موږ د افغانستان د ورزش له ډګره هغه څیرې تاسو معرفي کوو چې په خپل فیلډ یا مسلک کې لوی لاسته راوړنې کړي او په خپله برخه کې د نورو په پرتله باندې د هیواد په کچه یا هم په نړیواله کچه باندې نوم جوړ کړی او ښه ځلیدلي. خوشبختانه به دا وایم چې په نن خپرونه کې راسره له دې له ډلې نه د افغانستان د ورزش له ډګره خصوصا د فری فایټ او کیک بوکسینګ له برخې نه ساحل امرخیل راسره دی چې دی هم د ځوانو لوبغاړو څخه دی چې د ایران کې کوم چې نړیوالې سیالۍ وي په هغې کې ګډون کړی و. خوشبختانه به دویم چې دواړو لوبغاړو بل چې موږ سره د میلمه دی په خپرونه کې حامد ایوبي د هم یقینا په زړه پورې سیالۍ ترسره کړې دی. په ایران کې دوی په خپله برخه کې دویم مقام ترلاسه کړی کوم چې نړیوالې سیالۍ وي. په سر کې امرخیل صاحب ستړي مشه بخیر له خپرونه. سلام به شما، سلام به بیننده‌های عزیز تلویزیون ملی و سلام به کارمندان فنی تلویزیون ملی. هم ساحل امرخیل هستم، عضو تیم ملی کیک بوکسینگ فول کانتاکت کیک بوکسینگ افغانستان. مدت 3 سال میشه در رشته تمرین میکنم تحت نظر استاد محمد دلاور. ډیر زیاته مننه حامد جان ایوبي، تاسو ته هم ښه راغلاست. سلام تاسو ته د ملي تلویزیون ټول لیدونکو ته. زه حامد ایوبي یم او د فری فایټ ورزش کوم. ډېر ښه. ساحل شروع له تاسو نه وکړو، څنګه دې خپله د په دې دومره غټ د ورزش دنیا کې داسې یو خطرناکې لوبه انتخاب کړله چې هغې کې ژوبلېدم شته، خوږېدم شته دی او یعنی ډېر سخت پړاوونه دي، سخت فیزیکي تمرین لري. خپله یې څنګه شوق دغې ته وکړو چې داسې یو لوبه انتخاب؟ تشکر. به خاطر که در مسابقات کیک بوکس یک ورزشکار باید قد خوب داشته باشه، یعنی نسبتا دست پای درازتر داشته باشه، میتونه در ورزش‌های کیک بوکسینگ رشد کنه. باز من می رشته را انتخاب کردم چون قدم داشتم، استعدادم داشتم، باز می رشته را انتخاب کردم. ډېر ښه. خپله د کوم وخت نه دغه سیالۍ د لوبې د شروع نیت وکړ او څنګه په دې کې مخکې لاړې؟ که قصه هغه داستان لږ لیدونکو سره شریک کړي. از امی طفولیت من شوق داشتم به مسابقات کیک بوکس و مبارزات آزاد. باز فامیل هم تشویق کردن، باز شد که من پیشرفت کردم در مسابقات کیک بوکسینگ و فری فایت مبارزات آزاد. بله ډېر ښه. که راشو حامد ایوبي، خپله شخصا د خپرونې شروع نه مخکې ویل چې په څو برخو کې تاسې فعالیت ترسره کوئ او د ورزش په څو برخو کې تاسې د یو لوبغاړي په حیث باندې لوبیږئ. خپل لنډ هغه کیسه کو د لیدونکو سره شریکه کړي چې څه ډول تا دغسې سیالیو ته مخه وکړله او په دغه سیالیو کې څه ډول ته مخته لاړې؟ زما ماشومتوب نه د فری فایټ ورزش ډېر خوښېدلو او پلار مې زه ډېر تشویق کړی یم چې فری فایټ وکړم. او ما چې کله تمرین کوو استاد مې هم تشویق کولم چې ته کولی شې، او بیا مسابقې مې وکړې، هر څه زه ښه وځلېدم. ډېر ښه. څه یې راته وجه وه چې تا دغه سیالۍ غوره کړې، دغه سیالۍ ترې تا زړه ښه کړ چې ته شروع کړې فری فایټ برخه چې یقینا دا هم خطرناکه لوبه ده درنو لیدونکو؟ والله خشن ورزش دی، ما ته ښه خوند راکوي. همدا جنګ یعنی تا کله د شوخي او دغه زور ازمایل دا دې خوښېږي؟ دا مې خوښېږي. ښه، ډېر ښه. که راشو ساحل، بوکسینګ یا نورې لوبې موږ ګورو، هره لوبه واقعي چې ډېر سخت فزیکي تمرین ته اړتیا لري. ته باید ډېر زیات تمرین وکړې، خصوصا فزیکي تمرین باندې فزیکي لحاظه ته باید ډېر زیات پیاوړی اوسې. بوکسینګ ته که راشو، بوکسینګ لوبه څه ډول لوبه ده؟ دې لپاره تمرین چې ترسره کوي باید څه ډول تمرینات ترسره کړي؟ کله چې ستا مسابقه وي څه ډول آمادګي ونیسي؟ خوراک د لحاظه یا د نورو هغه آمادګیو د لحاظه ته باید څومره مخکې لاړ شي او آمادګي ونیسي؟ در مسابقات بوکسینگ در اول باید ورزشکار که است جسامت خوب داشته باشه، شانه خوب، گردن خوب و نسبت پت خوب. که سه جای از ورزشکار خوب باشه، ورزشکارش وقت نکاوت نمیشه و میتونه مسابقات پیشرفت کنه و بدون باقی بانه. ورزشکاری که در مسابقات بوکس اشتراک میکنه گردن خوب داشته باشه، نکاوت نمیشه و مشتش که باید ضرب داشته باشه، همیشه وقت در مسابقات خود میتونه برنده و پیروز شود. و در قدم دیگه خوراک و اولین چیز است که باید ورزشکار او را همیشه وقت خوراک خوب داشته باشه. ورزشکار خوراک خوب باید کنه. ډېر ښه. ایران ته لاړې، هلته تاسو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ، دویم مقام مو ترلاسه کړ. دغه ایران ته د تګ د قصه تاسو لږ له موږ سره شریکه کړئ، لیدونکو سره په واضح ډول باندې چې هغې هم پوه شي څه ډول په ایران کې مخکې لاړې او څه ډول مو سیالۍ ترسره کړلې، کومو ټیمونو سره او کوم لوبغاړي ستاسو په مقابل کې وو، څنګه مو دویم مقام ترلاسه کړ؟ از افغانستان شروع کنیم. 15 ورزشکار چی بود میخواستن برن به مسابقات ایران اشتراک کنند که بر 4 نفر ویزا نبرآمد نشدن که برن و 11 نفر از افغانستان حرکت
حرکت کردیم که 2 نفر از پیسه المپیک حرکت کردن و دیگه کل جیب شخصی خود رفتن به مسابقات اشتراک کردن که در مسابقات بین المللی 6 کشور اشتراک کرده بود و به اضافه تیم مهاجرین افغان و تیم میزبان تیم الف ب تیم میزبان و کشورهای آذربایجان ایران افغانستان این کشورها بودند که حریف خودم هم آذربایجانی بود که در راوند اول توانستم را نکاوت کنم و کمربند طلا را به افغانستان بیارم. ډېر ښه. خپله یادونه دې وکړله چې څو لوبغاړي یوازې 4 تنه لوبغاړي چې د افغانستان د ملي اولمپیک د ادارې لخوا هغې مصرف په غاړه اخیستل شوی، نور په شخصي مصرف لاړ. ته پخپله په شخصي مصرف لاړې که نه د اولمپیک لخوا هم ته ولېږل شو؟ 2 نفر ورزشکارای تیم ملی بودیم و باقی مانده کسایی بودند که دوم سوم شده بودند. باز دوباره مصرفشان از جیب شخصی خودم رفتن. ما از مصرف المپیک رفتیم و استاد خیر ببین استاد شاروخی و استاد حامد صدیقی راهنمایی ما را کردند که از جیب شخصی خود ورزشکارا را راهنمایی کردند و در مسابقات با ما یک جا اشتراک نمودند. تشکری خاص از استاد شاروخی و استاد حامد صدیقی. ډېر ښه. په هغه ځای کې دې کوم مډالونه ترلاسه کړل؟ ته ګورو ماشاءالله په میز باندې ډېر زیات مډالونه پراته دي. کوم کپونه مډالونه یې ترلاسه کړل؟ ایمی کمربند از مسابقات مایو بین المللی ایران و دست هغه کمربند ښه راواخلې. دا کمربند دا دې په ایران کې وګټه؟ این کمربند از مسابقات ایران به دست آورد. ښه بله درنو لیدونکو دغه کمربند دی چې ساحل امرخیل په ایران کې چې کوم د سیمې په کچه کوم هیوادونه چې د هغې ترمنځ چې کومې سیالي ترسره شوې وې په هغه کې نوموړي دویم مقام ترلاسه کړی و. خپل مقابل لوبغاړی فکر کوم آذربایجان هیواد آذربایجان و 20 کیلو وزنش از ما کرده زیاد بود. چالنجی مسابقه بود و افغانایی بودن که 80 کیلو وزن هم داشتن با او حاضر نشدن مسابقه کنن. رنگ خالی مان ما 65 کیلو بودم رفتم حاضر شدم باش مسابقه کردم 20 کیلو زیات هم بود. ډېر ښه. ستاسو د الله نورو بریاو په هیله باندې نور زیات میډالونه پراته دي دلته. که دغه لیدونکو سره په دې اړه معلومات ورکړي دغه میډال تاسو فکر کوم دی کې به کوم ترلاسه کړی حتما تاسو دا کوم ځای کې کوم برخه کې دیگه از سازمان‌های افغانستان از مسابقات سازمان‌های افغانستان است که چیزش از ما و چیزش از ورزشکار ماست. ښه ډېر ښه ډېر ښه. مننه سهیل جان. راځو عربي صاحب ته. خپله د پری فایټ سیالیو کې لوبېږي او خوشبختانه به دا وایو چې موږ څو سیالۍ د پری فایټ هم په ژوندۍ بڼه باندې نشر کړلې چې په نړیوال کچه باندې بوکسران پکې ګډون کړی و هغې دغه سیالۍ کې. خپله شخصا کومه برخه کې ته مخکې لاړې؟ ته هم د ساحل سره په دغه سیالیو کې د ګډون کړی؟ نه ساحل سره زه نه یم. زما ام ام ای دی او پهلواني دی زما شته او اوس زه پخپله د سیالۍ لرم سبا ته د سهیل جان سره. د ساحل سره خپله سیالي هم لري. والله درنو لیدونکو ډېره زیاته جالبه خبره دا ده چې دواړه میلمانه په یو ځای راغلي دي لږ سره په خپرونه کې ګډون کوي او بیا په خپل منځ کې سره سیالي هم لري. ښه ډېر ښه. حمید جان په خپله برخه کې څومره لوبې دې کړي دي په افغانستان په سطح باندې یا د کابل په سطح باندې په څو سیالیو کې لوبېدلې څومره بریاوې ترلاسه کړې؟ کابل په سطح والا ډېرې لوبې مې کړې خو سخت شیرډاک تر اوسه نه لرم. لومړۍ لوبه مې چې ساحل جان سره به کوم او نور پشت صحنه مې ډېرې لوبې کړي. دا میډالونه ګورئ څه شته دي او څه نشته دي. ډېرې لوبې مې کړي دي د فری فایټ ام ام ای په برخه. ښه ډېر ښه. ستا تر اوسه کومې رسمي سیالۍ نه دي ترسره کړي؟ رسمي مې نه ثبت شوي نه دي. یعنې تر اوسه کوم سازمان سره ته رسمي غړیتوب نه لري پس دې شاید ته ترلاسه کړي؟ ثبت شوي نه دي. کړي مې دي یو 2 لوبې مې کړي خو تر اوسه نه دي ثبت شوي. ښه نه دي ثبت شوي. بریا یې ترلاسه کړې وه؟ بریا مې ترلاسه کړې ده الحمدلله. تر اوسه پورې مې ماته نه ده منلې. منلې. ښه ډېر ښه. ساحل راشو په همدغه ایران سیالیو باندې لږ نور معلومات هم لیدونکو سره شریک کړي. ستا مقابل لوبغاړي یا د نور هغه افغان لوبغاړو په حیث باندې چلته ګډون کړی و د هغې دغه لوبېدن هلته څنګه و؟ ستا دپاره خپله لومړنۍ تجربه دې وه چې ته په نړیوال یو سټیج باندې د افغانستان نمایندګي کوې او هلته داسې لوبېږي. خپله یې څه احساس درلوده په هغه شیبو کې چې بیا مقابل لوبغاړی وزن یې له تا نه ډېر دی چې تقریبا څو پرله پسې ورځو کې ته یو بل په مقابل کې لوبېږئ؟ والا واقعیت بگویم افغان ها بسیار زیاد اشتراک کرده بودن به تشویق افغان ها آمده بودن و ماشاءالله 3 نفر کمربند طلا به افغانستان آوردیم و 5 مدال نقره و مهاجرین ما ماشاءالله 18 مدال طلا و نقره و برنز گرفتن که بسیار دستاورد خوب داشتیم. روی ما بالا بود. در فایتر که داخل میشد نکات میکرد یا مسابقه جالب میکرد بیرق سه رنگ افغانستان بالا میکرد و می بود که کل ما بر روی بالا فایت میکردیم. ډېر ښه. که راشو دلته افغانستان په داخل کې خپله شخصا د کومو استادانو لخوا نه ډېر زیات ته تشویقېږي سپورټ کېږي او په دغه برخه کې ځانګړې روزنه تا ته څوک درکوي کلاس یا ځانګړې څه برخې لري؟
اولا خود در خانه پدرجان مرا بسیار تشویق میکنه و اسپانسر مالی هم است و استاد دوران دلاور استادا زیاد است و ما در پالوانیم تمرین کردیم کیک بوکس هم تمرین کردیم استاد هم یکیش تشویق میکنه ولی خیر ببینن و این کمربند هم کس از مسابقات مبارزات آزاد به دست آوردیم این کمربند. بله دا ټول دغه کوم ستاینلیکونه راونیسي بیا میډالونو ته راشو دا ټول که ته لیدونکو سره بیل بیل په اړه معلومات شریک کړي او تشریح کړي مهرباني. درست است. این کمربند کس مسابقه آخر بود در افغانستان که در افغانستان په داخل کې کوم بله بله عریف امام سرور حسینی قهرمان جوجیتسوی تیم ملی افغانستان بود که در مسابقات مبارزات آزاد باش جوره شدم باز خودش در ثبت نشان خودش چی کردم یعنی دې کې برنده څو شدم. لومړی مقام ترلاسه کړی و؟ بله اول شدم ډېر کمربند ښه ډېر ښه که دغه نورو ستاینلیکونو او میډالونو په هکله باندې لیدونکو سره معلومات این شریک کړي. مدالات دیگه کلش از پروفشنال نیست اماتور است غیر مسلکی یا پشت صحنه است دیگه اماتور است. ډېر ښه. این دو کمربند کس روی صحنه است. ډېر ښه. بله او دغه ستاینلیکونه این کلش هم دیگه خیر زیادترش لیدونکو سره که په دغه لږ شریکې کمرې ته لږ مخامخ کې ورته وښایي لیدونکو ته دغه ټول. این دیگه اولاش خواست استاد آمد از دیگه استاد آمد بگویه باز که آخرش از ما آمد باز ما معلومات ته ستا هغه راواخلو بیا به استاد حمید ته راشو هغې باندې بیا خبرې وکړو. از خود دیگه باز از من ستا کمی ودی مهرباني. سازمان CFC ها بله د حکیم قهرمان فکر کوم کوم کلب چې دی په دغه برخه کې دی. بله مسابقات قهرمانی مسابقات بین کلب برگزار میشه که مسابقات آماتور میباشه پایبند میباشه کلاه میباشه لسته و دستکش آماتور میباشه که تا آن است معریف خوانده مسابقات پیروز شد. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. ښه او دغه نور میډالونه دغه چې ترلاسه کړي دغه فکر کوم ستا خپله یې که د حمید دی دغه؟ از حامد جان از تکواندوی بچه ښه ډېر ښه حمید جان راشو تا ته شروع د خپل تقدیرنامونه وکړه چې څومره لاسته راوړنې دې کړي دي کومې سیالۍ چې ترسره کړي دي سره د دې چې هغه ثبت نه وي که په دغه برخه کې لیدونکو سره معلومات شریک کړي بیل بیل میډال او د دغه ستاینلیک په اړه معلومات ورکړي. دا CFC سازمان کې و چې په 3 راونډه فایټ مې وکړلو او کولی شول چې دا زه به یو راواخلم. هغه دی همدغه دی. ښه ډېر ښه. زه به یو راخلم لیدونکو سره به هغه زه شریکوم او ته بیا په هغې باندې معلومات ورکوي. صحیح ده؟ صحیح. ها ښه دغه دا ستاینلیک دې چېرته اخیستی و؟ دا کلپي لوبه وه اماتور وي نو ومې کولی شول چې عارف مې دویم راوند کې نکاوټ کړم او دا ترلاسه کړم. ښه ډېر ښه. په دغه کې څو مقام ترلاسه کړی و؟ اول مقام هلته لیکلي دي. اول مقام بلې لومړی مقام یې لیکلی دی. تقریبا څومره به فایټرانو پکې ګډون کړی او څومره به مسابقه کوونکي وو؟ والله اوس مې یاد ته نه راځي خو ډېر وو. ښه ډېر ښه. او دغه بیا چېرته ترلاسه کړی و؟ دا اوس څه وخت مخکې د هغه کې چې و استاد واسی قیومي ماته راکړو. ښه ډېر ښه. دلته یو بل ستاینلیک هم شته دی درنو لیدونکو له ما سره د حمید. دا CFC په بل دور کې چې پروفیشنل فایټ مې ولو خو ثبت شوی نه دی هغې کې مې ترلاسه کړلو چې هغه میډال ده. او میډالونو ته بیا راشو. دغه میډالونه دلته فکر کوم په یو باندې لیکلي 4م مقام یو باندې بیا لومړی مقام دا دور دی. یو کې مې 4م دور کې مې فایټ کړی و ګټلی مې دی او بل په 5م دور دی. دا دورونه دي. دغه بل دغه میډال دی چې دی ترلاسه کړي په خپله برخه کې. ډېر ښه. نور میډالونه فکر کوم چې دغه په نورو په تیکواندو برخه کې ترلاسه کړي خپله ماشاءالله د ورزش تیکواندو کې مې یو میډال ترلاسه کړی. دویم مقام ډېر وخت مخکې کوچنیواله کې مې مسابقې کړې وې داسې یو 8 کاله مخکې. ښه ډېر ښه. او بیا ما دویم مقام مې ترلاسه کړی. ښه ډېر ښه. خپله شخصا د ورزشکار په حیث باندې هغه څوک چې ورزش نه کوي او هغې ته ستا توصیه څه ده چې باید ورزش ترسره کړي؟ څه ډول په ورزش کې باید مخکې لاړ شي؟ کوم کارونه باید ترسره کړي او د کومو کارونو څخه باید خودداري وکړي؟ د بې ځایه ګرځېدو نه څه نه جوړېږي. باید ورزش وکړي. ورزش وکړي صحیح خوراک ورسره وکړي او ښه تمرین وکړي. خپله به هم یو وخت کې به ځان پوه نه وي یو جي ته به رسېدلی وي او که بې ځایه وګرځېدی وخت هم درنه تېرېږي هېڅ هم درنه نه وي جوړ. ډېر ښه. حمید جانه که تا ته راشو خپل روسیه پیغام دې درنو لیدونکو سره شریک کړي څه وینا لري خپلو مینهوالو لیدونکو ته؟ پیام همی است که همگی باید ورزش کنه. اگر در پالوی درس است اگر در پالوی کار است انسانایی که ورزشکار هستند صحتمند می باشند و کوشش کنین که همیشه وقت ورزش کنین. پیام همی است.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه حمید ایوبي او ورسره په څنګ کې ساحل امرخیل چې راغلی په خپرونه کې مو راسره برخه مننه واخیسته. له تاسو څخه چې خپل وخت مو موږ ته راکړو. ډېره مننه. تاسو په خپل منځ کې یو بل سره سیالي هم لرئ، دواړو ته ښه چانس. ډېره زیاته مننه. تشکر. ډېره مننه.